ده دا بل ډېر ناشنا آیات ده. په دې آیات کې یو څلور اویا نمبر آیات ده. په دې آیات کې الله پاک د هغه علماو خبره ذکر کوي چې هغه علما حق پټوي. عالمان دي د الله او د رسول خبر ورته معلومه ده چې دا د الله او د رسول خبره ده، نو دا راولګي د اصول په لپاره د یو لږ فائدې لپاره دا د الله او د رسول خبره پټه کی، نو دې د کتمان د حق دغه علما ته الله دې سخت وسه. خاص کر دا صفت په يهودو کې، يهود علماو کې دا صفت وو چې کله بچا نظرانه یا پیسې چې وتاړو خوراک مراک شي نو دوی به پیسې واخستي، نو کله سړي به چې حرام کار کړو نو دوی به ته پروا نه کوي. الله فرمایي هر هغه څوک که شیخي که پیری که بزرګي چې دی الله له خوا او رسول له خوا او مسله معلومه او دا حق پټ کی، نو الله فرمایي دې کسانو لپاره الله ډېر سخت عذاب تیار کړی دی. او الله فرمایي چې کوم پیسې واخستي دا پیسې چې دوی خوري دوی اصل کې خپل ګډو کې وره چې ور او الله سبحانه وتعالى به دوی سره خبرې ونه کړي په قیامت کې. الله به هیڅ کله دغه علما پاک نه کړي چې حق پټي او حق دې لپاره پټي چې دې خپل ګټه ده، خپل ګټه لپاره حق پټي. او الله فرمایي دوی لپاره عذاب د ډېر سخت علیم او دردناک. الله تعالی فرمایي ان الذين يكنا كسان يكتمون چې پټوي دوی ما هغه دین انزل الله چې الله را لګره من الكتاب د کتاب یا هغه مسله چې په قران کې بیان شوی ده. په قران کې یو مسله تا ته معلومه ده، مولا صاحب، پیر صاحب، شیخ صاحب، بزرګ صاحب، تا ته خبره ده مسله حرامه ده، خصوصي حرامه ده، قران کې بیان شوی ده. او الله تعالی فرمایي ويشترون به ثمنا قليلا. دې لپاره دا مسله ده زکه د حق مسله زکه پټه د حق خبره زکه پټه چې دې کې البته ته څه پیسې ملایوي تا ته مدلل اثر دي ته حق پټه. الله په څو دا کارو کې اولایک دا کسان چې دي ما یاکلون فی بطونهم الا النار، دوی خپل ګډو کې نه چې خپل ګډو باندې نه خوري مګر ور پکې اچي. او بل ولا يكلمهم الله، الله به دوی سره بالکل خبرونه کوي یوم القیامت، یعنی د رحمت خبره به الله دوی سره نه کوي ځکه د حق کتمان د حق پټ کړی. بل الله فرمایي ولا يزكيهم، الله به هیڅ کله د علما پاک نه کوي چې حق پټي د خپل ګډو لپاره او د خپل فائدو لپاره. ولهم دوی لپاره عذاب د علیم دردناک، دوی لپاره سخت عذاب ده. اوس دوی څو نور عذابونه ذکر دي دا سوچ حق پټي د خپل ګټو لپاره. الله تعالی فرمایي اولئک الذين اشتروا الضلاله بالهدى، دا هغه علما دي، دا هغه خلک دي دا په هر چا کې دا يهودو کې تر سوي دي، د اسمانانو کې او کوم مسلمانانو کې اوس موجود دي دا چې حق پټي دی الله او رسول خبره پټي. نو الله فرمایي دې خلکو واخیسته ګمراهي په بدله د هدایت کې، هدایت پرې خو دی الله دین بیانول دا په د باندې فرض او لازمي واجب د باندې دی الله دین بیان نه کړ، نو هدایت پرې خو د ګمراهي واخیسته. بل الله فرمایي ولا عذاب بالمغفرة، او د عذاب واخیسته جهنم واخیسته او جنت پرې خو. فما اصبرهم على النار، الله فرمایي افسوس دی څنګه دوی صبر کوي په دې اور باندې، ځکه سوچ حق پټي او مثال حق پټي حق نه بیانوي، نو داسې کسان اصل ځان لپاره اور واخیسته او جهنم ځان لپاره واخیسته. نو الله فرمایي څنګه تاسو په دې اور باندې صبر کوئ. او مخکې ذکر الله فرمایي ولا يزكيهم، الله به دوی پاک نه کوي. ذلك الله پیدا په دې وجه باندې ان الله تعالی نزل الكتاب، الله خپل کتاب را لګیا ده بالحق، په حق سره الله قرآن را لګیا ده. په دې ګڼه مسله واضح بیان شوې ده دا به نه پټه دا قرآن. وان الذين كانوا كسان اختلفوا في اختلاف في الكتاب کې لفي شقاق بعيد، دوی په بدبختۍ لري کې دي. اصل کې د آیاتونه د یهودو باندې کې دي، یهودو به دا کار کوي حق مسلې به پټولې. چا به چې زنا کړې وه شادي شوده به ورا دغه یهودو علماو ته به پیسې میسې او څه نظرانې ورکړې او بیا به ورته ویل چې ما نه اوس غلطي ما زنا کړې ده. نو اصل کې په مخکني ادیانو کې مخکني مثال په تورات کې او په انجیل کې دا حکم و چې چا زنا وکړه شادي شوده نو دا باید رجم شي. نو دې مولا به ته پیسې ورکړې دې مولا به خبره پټه لګو چې نه رجم مجم نشته بس خالي بل په تور کې په خله کې نه یو بازار کې وګرځوي یا حکم به بل کوم تحریف به حکم به بدل کړو. نو هر څوک دا کارونه کوي دی علماء او د څه په الله دې سخت خپل او الله دې پر ما سخت عذاب تیار کړی.